فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د سورة بقره پړومبنۍ رکوع کې اول د متقیانو او مؤمنانو ذکر شو چې کوم هدایت یافته خلق دي، انعام یافته خلق دي او د هغې انجام او نتیجه ذکر کړله واولئک هم المفلحون چې دا کامیاب خلق دي. بیا په دغه لومړنۍ رکوع کې آخري دوه آیاتونو کې د ښکاره کافرانو ذکر وشو او د هغې انجام او نتیجه ذکر کړله ولهم عذاب عظیم، دې دپاره ډېر لوی عذاب دی. بیا په دویمه رکوع کې پوره رکوع کې د منافقانو ذکر الله پاک وکړو، د هغې دپاره مختلف مثالونه ذکر کړل. اوس د دریمو ډلو ته الله پاک دعوت ورکوي. یا ایها الناس لفظ سره ای انسانانو، دې کې هغه متقیان مؤمنان هغې ته هم خطاب دی، چې کوم ښکاره کافران دي هغې ته هم خطاب دی، او چې کوم منافقان دي نو هغې ته هم خطاب دی. مؤمنان خو د الله پاک عبادت کوي، نو تاسو په دې باندې ځان ثابت قدم پاتې کړئ، تر آخر وخت پورې د خپل عبادت سلسله جاری وساتئ. او په قرآن مجید کې بل ځای کې الله پاک د خپل عبادت حکم کړی دی، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب عبادت او بندگی کوه تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي، یعنې تر مرګه پورې ټوله زندګي د الله په عبادت کې د الله په تابعدارۍ کې تېره کړه. او چې کوم کافران دي نو هغې ته د الله د عبادت حکم دی چې ای کافرانو تاسو د یو الله عبادت شروع کړئ او د دې بتانو او د دې خپلو شریکانو عبادت پرېږدئ. او منافقانو ته پکې دا خطاب دی چې تاسو منافقت پرېږدئ، په اخلاص سره ایمان راوړئ، کامل ایمان، او بیا په اخلاص سره د الله پاک عبادت وکړئ. عبادت معنی ده عاجزي اختیارول د الله پاک په وړاندې، او د شریعت په اصطلاح کې عبادت هغې عمل ته ویلی شي چې هغه د الله پاک حکم وي، په هغې باندې انسان عمل کوي او د نبي علیه السلام په سنت طریقه باندې عمل کوي او اخلاص او د الله رضا پکې موجودي، نو دې ته عبادت ویلی شي. د دې عبادت الله پاک موږ ته حکم کړی دی چې ای انسانانو تاسو عبادت وکړئ د یو الله، د هغه توحید ومنئ او د هغه یووالي باندې تاسو ایمان راوړئ. دلته د رب صفت ذکر کړی دی، ربکم، چې هغه ستاسو رب دی. رب معنا درجه په درجه باندې تربیت کوونکی، اصلاح کوونکی او د کمال درجې ته رسوونکی. او په دې تربیت کې به د پیار او محبت خبرې د نرمۍ په لهجه کې، په نرم انداز کې، د محبت په انداز کې د کمال درجې ته د یو څیز رسول دا د رب کار دی، داسې ذات ته رب ویلی شي. نو رب څومره مهربانه دی چې انسان د کوم ځای نه د انسان ابتدا وشوله او کوم ځای باندې بیا د انسان انتها وشوله. ماشوم پیدا شي، بیا ځوان شي، بیا بوډا شي، بیا مړ شي، بیا قبر ته لاړ شي. دا ټولې درجې د تربیتو دا الله پاک په خپله کوي. اوس دې ماشوم ته دا تربیت چا ورکړی دی چې دی پیدا شو
او د مور په سینه باندې خوله کېږدي او د هغې نه پیروي دا کوم ځای کې دا ټریننګ یې حاصل کړی دی دا طریقه ورته چا ښودلې دا ورته الله پاک ښودلې ده نو دا د هغه د رب د هغه صفت برکت دی ماشوم وږی شي نو دی په ژړا شي ماشوم بیماری دی په ژړا شي نو مور او پلار سره احساس وشي چې ماشوم وږی دی د ماشوم یخني شوې ده ګرمي شوې ده ماشوم بیمار دی نو هغه شانتې بیا د هغه تکلیف او د هغه مشکل اسانولو مور او پلار د هغې کوشش کوي نو دې ماشوم ته د ژړا دا طریقه چا وښوده چې ته وږی شې نو وژاړه چې ته بیمار شې نو وژاړه چې تا ته ګرمي یخني تکلیف نو ته په ژړا شه دا تربیت او دا ورته هغې رب کړی دی چې هغه د دې تمام کائنات رب دی بیا ورسره خپل د خالقیت صفت ذکر کړی دی چې داسې رب و چې هغه تاسو هم پیدا کړي دی او ستاسو نه مخکې چې څومره خلق تیر شوي دي ستاسو پلاران نیکونه داسې ورپسې ځه دا ټول الله پاک پیدا کړي دي یعنې د تمام کائنات خالق او پیدا کوونکی هغه الله دی او د الله د خالقیت دا صفت دا کافرانو او مشرکانو منو قرآن مجید د دې بیان بل ځای کې کړی دی ولئن سألتهم من خلقهم که ته د دې خلقو نه تپوس کې د دې کافرانو او مشرکانو نه چې تاسو چا پیدا کړي یې لیقولن الله نو دوی به وایي چې موږ الله پیدا کړي یعنې د کافرانو او مشرکانو چې هغوی د بوتانو عبادت کوو نو د بوتانو متعلق دا عقیده نه وه چې دې بوتانو موږ پیدا کړي یو بلکې عقیده دا وه چې موږ الله پاک پیدا کړي یو الله شته دی او په دنیا کې بعضې خلق داسې دي چې هغې دا عقیده ده چې د دنیا دا نظام دا په خپله روان دی د دې څوک چلوونکی نشته دی د الله د وجود نه منکر دي وایي الله نشته دی نعوذ بالله د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې دهریان دې خلقو ته ویلی شي چې دا د الله د وجود نه منکر وي دی راغلل او امام ابو حنیفه رحمه الله سره کېناستل وایي موږ الله نه منو نو ته موږ ته دلیل پیش کړه ثبوت راته پیش کړه چې الله شته دی د الله وجود شته دی او د دنیا دا نظام د الله پاک چلی په دې باندې موږ ته ثبوت پیش کړه دلیل راته پیش کړه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه خاموش پاتې شو او د سوچ او د فکر انداز اختیار کو لږ ساعت پس هغه دهریانو ترې نه تپوس وکړو چې صاحب تا خو موږ ته جواب رانه کړ زه په یو سوچ کې لاړم او په هغه سوچ کې دا ما ولیدل چې یو ونه ولاړه وه دریاب په غاړه هغه په خپله کټ شوله اره شوله او بیا د هغې نه په خپله تختې جوړې شوې او بیا د هغې نه د کشتۍ جوړه شوه په هغې باندې په خپله میخونه ټک وهلی شو او بیا خلق په هغې کې کېناستل او بغیر د ملاح او د مالکي نه هغه کشتۍ روانه شوه هغه سورلۍ یې بل طرف ته یوړې د هغه طرف نه بیا دې طرف ته سورلۍ راوړې او هغه کشتۍ د خلقو نه پیسې م واخیستې نو دې دهریانو چې دا خبره واورېده نو ورته یې وویل چې امام صاحب زمونږ خو دا خیال او دا ستا تعریف هم اورېدلی و چې ته ډېر زیات عقلمند او ډېر زیات هوښیار یې دا خو موږ ته نن پته ولګېده چې ته په اسم نه په استاړو عقل شته دی نه وایي دا هم چېرته کېدی شي چې ونه په خپله ټوکړې ټوکړې شي اره اره شي دا کېدی شي چې تختې په خپله جوړې شي او دا کېدی شي چې کشتۍ په خپله جوړه شي او دا کېدی شي چې کشتۍ په خپله بغیر د مالکي نه روانه شي امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمایل چې کله ونه په خپله نشي کټ کېدی د هغې دپاره یو کټ کوونکی پکار دی د تختو دپاره د تختو جوړونکی پکار دی د کشتۍ دپاره د کشتۍ جوړونکی پکار دی او بیا د کشتۍ یو چلونکی مالکی پکار دی چې دا معمولي څیز دی دا په خپله نه کېږي دا تاسو هم منئ نو د ټولې دنیا دا نظام دا په خپله څنګه روان دی د دې نه اندازه لګي چې الله شته دی دا ټول نظام دا الله پاک روان کړی دی نو هغه ټول دهریان چې په دې خبره باندې سوچ وکړي دا خو واقعي چې کشتۍ په خپله نشي چلېدی نو د ټولې دنیا دا نظام به څنګه په خپله چلېږي نو فورا توبې وویستله او د امام ابو حنیفه رحمه الله په لاس مبارک باندې ټولو ایمان راوړو او د امام شافعي رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې ته څنګه دا وایې چې الله شته دی د الله قدرتونه شته دی امام شافعي رحمه الله په جواب کې یو عجیبه خبره وکړه
وی تاسو د توت پاڼې لیدلې دي هغې ته چې مونږ لیدلې دي وی دا چې د ریښمو چینجې وخوري نو هغه ترېنه ریښم جوړ کړي او چې د شاتو مچۍ وخوري نو هغه ترېنه شات جوړ کړي او چې ګډه بیزې وخوري نو د هغې نه پچې جوړې شي نو یو څیز دی هماغه یو پاڼه ده مختلف څیزونه د هغې نه پیدا کېږي نو د دې نه ماته دا پته لګي چې د دې توت د پاڼو نه ریښم جوړول او د دې نه شات جوړول او د دې نه پچې جوړول دا په خپله نه کېږي بلکې د دې یو جوړونکی ذات شته دی نو معلومه شوله چې الله پاک شته دی د هغه وجود شته دی او د ټولې دنیا دا نظام الله پاک چلی هغه خالق دی پیدا کوونکی دی هغه رازق دی خلقو ته رزق ورکوونکی دی هغه د ټولو خلقو مالک دی او هغه د عبادت لایق هم دی نو چې کوم الله تاسو پیدا کړي هغه ستاسو خالق دی او تاسو یې منئ چې هغه موږ پیدا کړي یو نو بیا پکار دا دي چې تاسو د هغې الله عبادت وکړئ نو تاسو یې پیدا کړي او ستاسو نه مخکې خلق دا هم الله پاک پیدا کړي نو چې تاسو د خپل رب عبادت وکړئ نو تاسو به د ګناه نه بچ پاتې شئ او پرهیزګاري به تاسو کې پیدا شي او د جهنم د اور نه به تاسو بچ پاتې شئ په دویم آیت مبارک کې د ځمکې او د آسمان او د بارانونو او د ځمکې نه د میوې پیدا کولو دا څلور خبرې ذکر کړي دي چې دا ځمکه الله پاک ستاسو دپاره فرش جوړه کړې ده همواره جوړه کړې ده که دا ځمکه همواره نه وه غرونه یا کندې وي نو بیا به په هغې کې ګرځېدل څومره ګران د غر سر ته ختل کندې ته کوزېدل د هغې نه ټوپ وهل بل طرف ته تلل یا ټولې اوبه وې په هغې کې بیا ګرځېدل به څومره ګران و یا دا ځمکه ډېره نرمه وه چې په هغې کې د انسان قدم ښخېده بیا به څومره ګران کار و یا دا ځمکه سخته وه او د دې نه انسان خپلې فایدې نه شوې حاصلولی نو څومره ګران کار به نو الله پاک مهرباني وکړله ځمکه یې داسې پیدا کړه چې نه ډېره سخته ده نه ډېره نرمه ده انسان ترېنه خپل ضروريات پوره کولی شي همواره یې جوړه کړې ده انسان پرې په اسانۍ سره ګرځي او بیا د آسمان چت الله پاک جوړ کړی دی چې دغې کې ځان له د انسان لویې فایدې دي او بیا د دغې آسمان د چت نه اوبه راکوزي وریځو ته او بیا د وریځو نه د ځمکې ته د باران په شکل کې الله پاک اوبه نازلوي دا هم د الله پاک نعمت دی چې اوبه څومره زیاتې استعمالېږي دومره استعمال د بل څیز نشته دی څومره چې اوبه انسان استعمالوي او څومره اکسیجن ګیس انسان استعمالوي نو دا دواړه الله پاک مفت انسان ته ورکوي د اوبو یو ډېر لوی مقدار په ځمکه کې دننه الله پاک سټاک کړی دی ذخیره کړی دی او دغه شان د اکسیجن یو ډېر لوی مقدار په هوا کې الله پاک پرېښی دی چې دې نه بغیر انسان او جاندار څیز ژوندی نشي پاتې کېدلی نو دا دواړه نعمتونه الله پاک مفت ورکوي نو په دې کې دغه یو نعمت د اوبو ذکر یې کړی دی چې الله پاک د آسمان نه اوبه ورئ د باران په شکل کې دا ټولې اوبه په یو ځای نازلېدی او خلقو ته حکم دی چې تاسو ځان له خپل سټاک او ذخیره جوړوئ نو دا به څومره ګران کار دومره لویه ټینکۍ به چا سره وه چې په هغې کې په دومره لوی مقدار کې اوبه جمع کولې نو د هغې د حفاظت انتظام الله پاک وکړو چې د ځمکې کوم رګونه دي هغه دا اوبه ځان ته جذب کړي بیا په ځمکه کې قدرتي پایپ لاین دی فلټر پلانټ دی په هغې کې د اوبه فلټر شي او بیا چې کوم ځای کې انسان غواړي نو صفا سوتره ښایسته خوږې اوبه هغه د ځمکې نه حاصلوي نو دا ځان له د الله پاک یو لوی نعمت دی د ځمکه ځان له نعمت آسمان ځان له نعمت او بیا د باران اوبه او په ځمکه کې د اوبو جمع کول دا ځان له نعمت دی بیا دا کومې اوبه د باران په شکل کې ځمکې ته راکوزي شي باران وشي نو بیا د دې ځمکې نه الله پاک میوې پیدا کوي د دې نه غلې الله پاک پیدا کوي د دې نه د څاروو د خوراک د وښو انتظام الله پاک کوي د انسانانو خوراک د څاروو خوراک د مارغانو خوراک دا ټول الله پاک بیا د دې ځمکې نه پیدا کوي او انسان د هغې نه فایده اخلي نو دا ستاسو رزق دی دا ستاسو ضرورتونه دي نو چې دا دومره لوی نعمت در باندې الله پاک کړی دی چې تاسو یې پیدا کړي هم یې او بیا ستاسو د رزق انتظام د آسمان او د ځمکې نه
د باران په شکل کې او د ځمکې نه د پیداوار د غلې او د میوو په شکل کې تاسو ته درکوي، نو تاسو له پکار دادي چې تاسو د هغه سره شریکان ونه ګرځوئ، بلکې د هغې یو الله پاک تاسو عبادت وکړئ. نو په دې خبره باندې تاسو ښه پوهېږئ چې خالق هم ستاسو الله دی، د اسمانونو او ځمکې دا هم الله پیدا کړي، په دې هم د مشرکانو یقین او دا باران ورول دا هم الله پاک کوي، او دا رزق انتظام دا هم الله پاک کوي، د ځمکې نه غلې میوې پیدا کول، د اسمان نه باران ورول. وایي چې کله دا ټولې خبرې منئ نو دا هم ورسره ومنئ چې د هغې رب عبادت شروع کړئ، د دې بوتانو او د نورو څیزونو د الله نه سوا د هغې عبادت پرېږدئ، توبه وباسئ او د یو الله عبادت شروع کړئ، دې دپاره چې ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي. یا ایها الناس اعبدوا، اے انسانانو تاسو عبادت وکړئ. انسانانو او پیریان دا دواړه مکلف دي د شریعت د احکاماتو، او دلته حکم د انسانانو کړی دی، داسې نه دي چې یا ایها الناس والجن، اے انسانانو او پیریانو. مفسرین فرمایي چې اصل د ځمکې وارث دا انسان دی، دا په ځمکه باندې د الله پاک خلیفه او نائب دی، او پیریان د انسانانو تابع دي، ځکه اول د پیریانو دورو، بیا د پیریانو نه پس الله پاک انسان ته دا ځمکه حواله کړه، دا پیریان جنات شیطانان د غرونو ته ځنګلونو ته دریابونو ته وشړل او ځمکې انسان ته ورکړله. نو اصل وارث د دې ځمکې او آبادونکی هغه انسان دی، نو ځکه خطاب انسان ته دی، او مراد پکې پیریان او انسانان دواړه دي چې ای انسانانو او پیریانو تاسو ټولو ته حکم دی اعبدوا ربکم، تاسو عبادت وکړئ د رب خپل، الذي اغرب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي، والذین او هغه کسان یې پیدا کړي دي من قبلکم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، یعنې تاسو یې پیدا کړي او ستاسو نه مخکې قومونه امتونه دیم پیدا کړي دي. دلته من قبلکم ذکر وکړو او داسې ونه ویل ورسره والذین من بعدکم چې ستاسو نه وروستو خلق هغه هم پیدا کړي دي. دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا آخري امت دی، د دې نه وروستو بل امت به دنیا ته نه راځي، او د نبي علیه السلام نبوت او رسالت دا آخري پیغمبر دی، د ختم نبوت تاج د نبی علیه السلام په سر مبارک باندې الله پاک کېښودو، نو بل پیغمبر به هم دنیا ته نه راځي او بل امت به هم دنیا ته نه راځي. نو ځکه من بعدکم لفظ ذکر نه کړو چې ستاسو نه وروسته بل امت راځي، نو هغه هم الله پاک به پیدا کوي، داسې ونه وایو. د دې امت د پیدایش ذکر وکړو چې تاسو هم الله پیدا کړي او ستاسو نه مخکې چې کوم امتونه تیر شوي دي هغه هم الله پاک پیدا کړي دي، لعلکم تتقون، دپاره د دې چې تاسو ځان بچ وساتئ د الله پاک د نافرمانۍ نه، او تاسو ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ، پرهیزګاران جوړ شئ. الذي الله پاک هغه ذات دی جعل لكم الارض چې جوړه کړې د ستاسو دپاره ځمکه فراشا فرش، والسماء او اسمان یې جوړ کړی دی بناء چت، وانزل من السماء او نازل کړي دي د آسمان نه ماء اوبو د باران په شکل کې، باران الله پاک وري، دا اوبو انتظام دا ټول الله پاک کوي د باران په شکل کې، بیا په ځمکه کې قدرتي پایپ لاین دی، په هغې کې الله پاک فلټر کړي صفا سوتره اوبه انسان ته، چې دا ډېر لوی نعمت دی. نو د دې نعمت بې قدري کول نه دي پکار، د ضرورت مطابق استعمالول پکار دي، ځکه بې ضرورته یو نعمت استعمالول دا د هغه نعمت ناشکري او بې قدري ده. فاخرج به بیا راویستلې الله پاک په دې اوبو سره من الثمرات میوې رزقا لکم دپاره د خوراک ستاسو، رزق خوراک ته ویلی شي، او څومره د ضرورت څیزونه دي دې ټولو ته رزق ویلی شي، یعنې ستاسو ټول ضروریات الله پاک د دې ځمکې نه پوره کوي. فلا تجعلوا نو تاسو مه ګرځوئ لله د الله پاک سره اندادن شریکان، د الله سره په ذات کې هم شریک مه ګرځوئ، په عباداتو کې هم شریک مه ګرځوئ، په صفاتو او په اختیاراتو کې ورسره هم شریک مه ګرځوئ، د شرک نه الله پاک دی.
وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو خو پوهیږئ چې د هغه سره څوک شریک نشته دی او دا ټول هر څه د الله پاک پیدا کړي دي دا ټول نعمتونه الله پاک انسان ته ورکوي نو په دې یقین وکړئ چې هغه الله د عبادت لایق دی د هغه عبادت وکړئ یا ایها الناس اعبدوا اے انسانانو تاسو عبادت وکړئ ربکم الذی د خپل هغه رب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی والذین او هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې تاسو نو مخکې تیر شوي دي لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو پرهیزګاران او متقیان جوړ شئ الذي اغا الله جعل لكم الارض چې جوړ کړی د تاسو د پاره ځمکه فراشا فرش والسماء او اسمان جوړ کړی دی بناء چت وانزل من السماء او نازل کړی دی د اسمان نه ماء اوبو د باران په شکل کې فاخرج به بیا راویستلی په دې اوبو د باران سره من الثمرات میوې رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو فلا تجعلوا تاسو مګرځوئ لله د الله پاک سره اندادا شریکان وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو خو پوهیږئ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.